السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یو بل نوي بلاګ ته ښه راغلاست. په دې هیله چې د دنیا په هر ځای کې یاست روغ جوړ او صحتمند به یاست. بیا هم اول سپتمبر 2021 کندهار ښار د شهیدانو په چوک کې یم. نو نن بیا ښار ته راوتلی یم، نو وبه مو ګرځوم د ښار په شاوخوا ساحو کې. فعلا شهیدانو چوک باندې یم، شاته به وینئ شهیدانو چوک باندې. نو وبه مو ګرځوم په ښار کې، نو راځئ ولاګ را سره تعقیب کړئ. نو دا هم د شهیدانو چوک د نن ورځې وضعیت دی. او دې خواته خو نو هرات بازار او هرات دروازه ده، دا هغه هرات دروازه ده. نو نن به دغسې ولاړ شو، دا د ښارینو خواته. اوس خو نو په کندهار ښار کې د انارو سیزن هم تقریبا رسېدلی دی. نو د انارو جوس هم په بازار کې پیدا کېږي. نو دا تقریبا اوس د ښارینو په طرف باندې د شهیدانو د چوکه څه داسې لوړ راوختمه. نو دغسې سوکا سوکا ځمه. دا هم الجدید مارکیټ دی، کندهار کې د سمارټ فونز مرکز الجدید مارکیټ. دا هم بس الجدید مارکیټ دا بل طرف دی. نو دا سا هم په ښارینو کې راځي. دلته یو ځای په دا خات په کوڅه کې ډېر ښایسته شریخ شته. که مې دلته چیرې د موټر د درولو ځای پیدا کړئ نو وربسو. د خات د کوڅې شریخ ډېر مشهوره دي په کندهار ښار کې. ډېر وخت په دا دودیزم نه یم ورته راغلی دی خاص. نو یو ټیسټ به یې وکړو. که مو ځای پیدا کړئ د موټر به دلته پارک کړو، ولاړ به سو دا د شریخو ځای ته. دلته هم بس اکثره دا د سمارټ فونز مرکز دی. نو د شهیدانو چوک رالوړه دا ساحه ده، دا د الجدید مارکیټ شاوخوا. نو دلته د خاد کوڅه کې شریخ دی، دې ته به ورسو. که چیرې خلاص وو نو خوند به وکړي. ګرمي هم ده، انشاءالله خلاص معلومیږي. دا د خاد کوڅه ده، اکثره خلک دا پیژني. نو راغلو کندهار ښار کې د خاد د کوڅې شریخ ډېر مشهوره دي. دلته په دوبي باندې اکثره خلک راځي. دلته شریخ هم لري، ښه سندل هم لري. موږ هم راغلي یو ځکه ګرمي وه، نو موږ غوښتل چې موږ شریخ ووخورو. دا د خاد د کوڅې ده. اوس مو اډر ورکړی دی، شریخ یې راته راوړل. نو په تاسو یې وینم چې څنګه شریخ دی. دا شریخ دی، پر سر باندې پیروی دی. دا نو د کندهار ښار هغه مشهورو شریخو څخه دی. نو اوس به یې ټیسټ کړو. دا ډېر وخت ما هم نه دي خوړلي چې څنګه دي. دا ګرمي ورکوي که یا واقعیت چې د پخوا خوند دی.
ځکه دا ډېر وخت زم نه وم راغلی نو ډېر یې شکی ده ډېر خوندور دی ماشاءالله نور ځوانان هم راغلي دي شریعت خوري همداسې د خلکو ګرمي ډېره اوسي بیا ټوله د ښار کوڅې ته راځي دا ځای ښه صندل هم لري یوازې دا نه چې شریخ لري ډېر ښایسته صندل هم لري پیروی او شریخ د کندهار د ښار د کوڅې آیسکریم مې وخوړله شریخ دا صندل دی ښایسته صندل دی ماشاءالله دا د ښار د کوڅې دې صندل هم ډېر مشهوره دی اوس ولې اجسام محترمه دوه دانې شریخ ول منګر ته راووتلو شریخ مو نوشي جان کړله دا دین مو لږ ورباندې یخ کړئ نو لږ لمر هم تقریبا لوی کښته سوی دی ونه پوهېږم چې موږ شریخ وخوړله دا ګرمي یو څه کمه سوله که وخت ډېر تېر سو نو دا هم د ښار کوڅه ده د ښار د کوڅې دا مشهور شریخ مو در باندې وخوړل بیرته نو دغه لار ولاړله شهیدانو چوک خواته نو په ښار کې وضعیت عادي دی خو رش کم دی وضعیت عادي دی خو رش د پخوا په نسبت ډېر کم دی دلته بیا اکثره دا د واده موټرانو دا شانسې ګلپوښکۍ دغه دوکانونه دي په دې ساحه کې او په دا راسته لاس کې بیا د الکترونیک سامانونه دي د بوټو د چمپلانو د دې شان دوکانونه یخچالونه وو کالو ماشینان وو ډېر برقي وسایل دا شان په دې ساحه کې خرڅېږي نو دلته موټر درولی دی بېرته به موټر ته وخېږو نو دغسې به ولاړ سو مخ ته هم د الجدید مارکیټ ساحه ده مخامخ لمر هم راته سیده دی نو سترګې مې نه پرونیږي نو ولاړ به سو دغسې اراده خو مې کړې ده د هرات بازار خواته نو هرات بازار خواته به ولاړ سو نو وبه ګورو چې چیرې پسې ځو راځئ نو تعقیب مو کوي بېرته شهیدانو چوک ته راووتلو دا هم شهیدانو چوک مازدیګر سولو شهیدانو چوک یم نو مخامخ جامع عمر ده دروازې ته راورسېدلو هرات دروازه ده
دروازه و د هرات بازار زما څخه د تېږي. نو اول سر یې هرات دروازه ده، وروسته چې را داخل شوې نو بیا هرات بازار دی. دلته نو هم دغه جوسان و دا شیان خرڅېږي په دې ساحه کې. دا هم د نن سبا هرات بازار. بس دا هم نوی سړک دی. په دا نوي سړک غواړم چې دغسې جادې ته پسې ووځم. پر نوي سړک بیا هم دغونه بیروبار سته. انار هم راغلي دي بازار ته، خو ډېر تروه. او دا خو نو میوې دي، خټکي دي، سیب دي و انار دي. دا نو د میوو ساحه ده. تور انګور دي و سبزي و دا شیان دي دلته. نو دغسې خېجمه د جادې و خواته. اوس هم د توپخانې ساحې ته راورسېدم. یو ورځ به له خیره سره د توپخانې یو ولاګ درته جوړوم له خیره سره. نن ناوخته دی، مازدیګر دی، نو بله ورځ به له خیره سره د توپخانې یو ښایسته ولاګ درته جوړ کړم. دا هم ټک ټک بازار دی. او دا هم دغه نوی سړک چې په توپخانه کې د جادې و خواته وتلی دی، دا هغه دی. نو اوس پر دې باندې بېرته عمومي جادې ته وځو. دا هغه د احمدشاه بابا د زیارت ګنبده ده، د لوی امپراتور احمدشاه بابا ابدالي آرامګاه ده. نو بیرته جادې ته راووتم، عمومي جادې ته. چپه لاس ته لاره ولاړه کپتان مدد چوک ته، او لورې هم بس عیدګاه دروازې ته راغله.
عیدګاه دروازه ده بس. دلته هم بس دا د جوسانو دې شانه دوکانونه زیات دي په دې ساحه باندې. دا نو د کندهار ولایت مقام دی. او دا د جنرال عبدالرازق مقبره ده. تر اوسه پورې کار نه دی خلاص شوی، نور کار یې خلاص شوی، د رنګ منګ یې پاته دی. دا هم ولایت دی. د ولایت مخ ته نن سبا رشکش زیات دي. بس پر عمومي جاده باندې سوکه سوکه روان یو. اوس تر عیدګاه دروازې راواوښتو. نور به ولاګ هم پای ته رسوو ځکه بیا ډېر اوږدېږي. بیا در باندې ونه غمیږي. د نن ورځې لپاره به د غونه بسي. جاده ده. جاده نو ماشاءالله اوس ښه خوند کوي. شاوخوا ساحه یې شنه ده. ازادي هم ده، پراخي هم ده پر موټرانو چې ډېرې پکښې پاسېدای شي. نو ښه خوند کوي جاده. دې جادې ډېره په کندهار ښار کې هوسایي رامنځته کړه خلکو ته. نو دا و د نن ورځې ولاګ. خدای دې وکړي چې د کندهار ښار نن ورځې وضعیت مو لیدلی. نو تر یو بل ولاګه پورې ماته راکړئ اجازه. د الله په امان هر چیرې چې یاست ښه وخت ولرئ، ښې چارې.